د عقل برخه په ژوندانه کې. خدای پاک جل جلاله چې ژوند پیدا کړ، غرایز یې هم ورسره پیدا کړل چې ژوند وساتي او د حیات شمع مړه کېدو ته پرېنږدي. همدغه غرایز دي چې د هوا مرغان او د ځمکې ځناور یې د زیږولو او نسل ساتلو کار ته داسې متوجه کړي چې هیڅ غفلت پکې نه ځایږي. له همدې امله د هوا مرغان هر کال نوي کورونه جوړوي او نوي هګۍ پکې ږدي. له هګیو نه بچي راایستل او بچیو ته دانه په خوله کې راوړل د غریزې کار دی. یو کوچنی ماشوم چې په لومړۍ ورځ د مور په تې باندې خوله ږدي او روي یې، د غریزې پرته بل لارښوونکی نه لري. هغه پاملرنه چې یوه چرګه د خپلو بچیو په نسبت لري کوم تعلیمي کار نه دی، بلکې د غریزې او فطرت په تقاضا اجرا کیږي. کومه شهواني قوه چې نر و ښځه یو د بل په نسبت لري د غریزې غوښتنه ده چې د ژوند ساتلو او د نسل د بقا لپاره په انسان او حیوان کې وجود لري. یعنی د ژوندانه ساتنه او د نوع پایښت د غرایزو وظیفه ده، په داسې حال کې چې غرایز په حیوان کې ډیر قوي دي او په انسان کې ضعیف غوندې دي. نو انسان ته عقل هم ورکړل سو چې د ژوند په کار کې له غرایزو سره مرسته وکړي او د غریزې په خوښه استعمال سي. یعنی عقل یوه آله ده چې غریزه استعمالوي. نو عقل باید د ژوندانه د وسایلو برابرولو په کار کې صرف سي او د ژوند اسباب برابر کړي، نه دا چې د حقایقو او پټو اسرارو د کشفولو کار ترېنه واخلو او بې ځایه استعمال کړو. د عقل اصلي کار همدغه دی چې له مادې سره تعلق پیدا کړي او په موادو کې تصرف وکړي. طبیعي او ریاضي علوم دا مدعا ډېره ښه ثابتوي چې د عقل کار له جسم او مادې سره دی چې باید ابعاد وپېژني او کمیت ته متوجه سي، ځکه چې د کیفیت پېژندنه د عقل کار نه دی او عقل د دغه مقصد لپاره نه دی پیدا سوی. همدغه سبب دی چې انسان یا له کیفیت نه بیخي غافل دی یا کیفیت ته هم د کمیت په نظر ګوري. مثلا زمانه په اصل کې کیفیت دی او د کیف تر مقوله لاندې راځي، مګر انسان دغه کیفیت د کمیت تر مقولې لاندې راوست او د ځمکې حرکت، د ستورو حرکت او نور حرکتونه یې زمانه وبلله. حیات، نجوم، ریاضیات په همدغه مفیده اشتباه بنا سول او د دغې لویې غلطۍ په وسیله لوی مقصدونه حاصل سول. که انسان ښه غور وکړي پوهیږي چې عقل انسان ته د دې لپاره ورکړل سوی دی چې د آلاتو او مصنوعاتو په جوړولو کې ترېنه کار واخیستل سي او یو څه جوړ کړي، نه دا چې په څه پوه سي او د کمیت ادراک وکړي. د غرب پوهان په دغه راز ښه پوهېدلي دي، ځکه یې د ژوند ښه کولو په کار کې له عقل او پوهې نه ډېر کار اخیستی دی او زموږ پوهان په نورو تصوراتو کې غرق دي. موږ باید د جوړولو او پوهېدلو په فرق قایل سو. جوړول اسانه کار دی مګر پوهېدل ګران کار دی. د شاتو مچۍ عسل جوړوي مګر په حقیقت یې نه پوهېږي. موږ ژوند کوو او د ژوند وسایل برابروو مګر د ژوندانه په حقیقت نه یې پوه سوي. ډاکټران او طبیبان د ژوند په خدمت تر ډېره حده موفق سوي دي او د زړه حال، د سږو حال او نور حالونه ورته معلوم دي، مګر ژوند نه پېژني او له روح نه ناخبره دي. د انسان ډېره لویه او مهمه وظیفه د ژوندانه ساتنه او روزنه ده. عقل او فکر، علم او فن د همدغه مقصد لپاره دي چې د ژوندانه اسباب او وسایل برابر کړي او په همدغه لار کې ترېنه کار واخیستل سي.